مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اخبار هم داسې نشر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حمله اراده لري. ورسته بیرته د جنوب و طرف ته وګرځېدی، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدی. غران یو شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده، او دا هغه ځای وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام دلته شهیدان شوي وو. هغه ته د مغفرت دعا وکړه او بیا بنو لحیان ته ورسېدی. مګر بنی لحیان چې د ډېری بیرې په سبب به همیشه احتیاط کاوه او د معلومات د پاره به همیشه جاسوسان درلوده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ورتګ د مخه کورونه پری ایشو او د غرو وسرو ته تشتیدلی و. مسلمانانو نکړه پیدا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په کلی یا کورو کې دوی شپې تیر کړې او شاوخوا یې ټولانې ولېږلې، خو د بنی لحیان څخه هیڅوک په لاس نه ورغله او بیا د هغه ځای څخه وعصفان ته ولاړی چې عصفان و مکه مکرمه ته ډېر نږدې دي، او دغه ځای څخه لس نفر سپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و مکه مکرمه ته ولېږل چې دغه ډله هم د مکه مکرمه و حدود ته داخله شو، او داسې خبر نشر شو چې مسلمانانو پر مکه مکرمه حمله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اجراءات سره کفایت وکي او خپل نفر یې سره یو ځای کړ، بیرته د مدینه منورې پر طرف رهیسو. دا کار فقط دغه د پاره وو چې خلق پوسی چې اوس حمله زموږ د طرفه څخه دي او کفار پر موږ حمله نسی کولای. حالات تغییر وکي، د مخه به کفار پر مسلمانانو حمله کوله، مګر اوس مسلمانان پر قریشو حمله کوي. په بیرته راګرځېدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه او مدینه منورې په لار کې امر وکړي چې قافله یا لشکر دې توقف وکړي، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو په خواني قبر ته ودرېدی او په ژړا یې شروع وکړه. ډېر په زور او په شدت سره ژاړي. اصحاب کرام په تعجب کې دي، د اول وار د پاره ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شدت سره ژاړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قبر سره ډیر وخت کښینستی او بیا راولاړ شو. کوم وخت چې قافلې ته ورسېدی، په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورسره و. نو یې ورته وویل: یا رسول الله، په داسې حال کې مو ولیدې چې تر نن د مخه مو پر دغه حال نه وی لیدلی، و یو په خواني قبر ته ودرېدې او ډیر شدید دی وژړل. دا قبر د چا و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل: دا زما د مور قبر دی، هغه چې د مدینه منورې او مکه مکرمه د لارې په مابین کې وفات شوی و او دلته شخص شوی و. نو ویل: دا زما د مور قبر دی، ما د خپل رب څخه اجازه وغوښته چې د خپل مور د قبر زیارت وکم، اجازه یې راته وکړه، او بیا مې اجازه وغوښته چې ودې ته د مغفرت دعا وکم، اجازه را نکړه.
نو هغه د اولاد مهرباني چې پر مور یې لري ونیولم. ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جړا سبب دغه مهرباني و. که څه هم د علیه الصلاة والسلام مور د پر دین نه و، مګر دغه شدید جړا د خپل مور سره د صله رحمی او مهرباني په سبب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ معلم او لارښوونکی دی. انسانیت او شفقت راشي، مهرباني او رحمت راشي، صله رحمی او قرابت راشي، او دا شیان ټوله په د علیه الصلاة والسلام کې موجود و. زموږ حبیب او لارښوونکی سخت زړه او بد طبیعت نه، بلکې رؤوف او رحیم و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دغه غزا وروسته څو سریې پرله پسې شاوخوا لېږلي دي چې اوس به په اختصار سره درته بیان سي. اول د عکاشه رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال کې د ربیع الاول په میاشت کې د مسلمانانو د طرفه د بنو اسد پر قبیله حمله وسوه چې د بنو اسد د قبیله مشر طلیحه ابن خویلد الاسدی او د هغو کسانو څخه دی چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی دی او د قوم د کفارو ملګری و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 نفر سپاره د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و بنو اسد ته د جزا ورکولو د پاره ولېږل. عکاشه رضی الله تعالی عنه چې په خپل دی هم د بنو اسد د قبیله څخه وو او مسلمان وو. دی په دې سبب ولېږل سو چې دی په خپل قوم او د هغو په لارو کې ښه بلد وو. نو ځکه دغه ټولي مشر هم دی وو. کوم وخت چې دغه سریه هلته ورسېده او بنو اسد به خبره و د جنگ د پاره تیاری او آمادګي نه درلوده، نو وغرو ته وختل او هغه په هیدل چې یو وخت نه یو وخت به مسلمانان پر موږ حمله کوي. نو به همیشه خپل حیوانات لکه اوشان او پسونه په غرو کې پټول. اوس چې عکاشه رضی الله تعالی عنه ورغلی او دوی غرو ته وختل، خو په کلی کې نه اوشانسته نه پسونه. عکاشه رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو چې د کلی حیوانات چیرې دي. خو د مخه د کلی د نفر څخه یو نفر نیولې وو. د هغه څخه تحقیقات شروع کړ چې پسونه او اوشان مو چیرې دي. هغه ویل کماته امان راکوي، زب پسونه او اوشان دروشه. مسلمانانو هم قبول کړه، ویل شدي ته په امان یې. نو یې مسلمانان رهي کړ، ډېر لري بوتله. څو مسلمانان وبېرېده چې غدر را سره ونکي. بیا یې دوهم وار دغه نفر څخه پوښتنې شروع کړې، ویل ته زموږ سره غدر او خیانت کوي، داسې ځای ته مو بیایې چې هلته کمین راته نیولې دي. سړي ویل یا والله داسې نه ده، بلکې حیوانات ته دغه غره تر شا دي. نو مسلمانانو هغه ځای ته نفر ولېږل چې معلومات وکړي. رښتیا هم هلته یوه شیله په اوښانو او پسو ډکه وه. مسلمانانو هغه ټول حیوانات په غنیمت واخیسته او مدینې منورې ته یې راوسته چې دا د مسلمانانو دپاره لوی غنیمت و. او لکه څرنګه چې د هغه سړي سره وعده کړې وه، امان یې ورکړي، هغه یې پرېښاوه. دوهم د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه سریه همدارنګه د هجرت په شپږم کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معلوماتي او استخباراتي ډله چې شمیر یې 10 نفر وو د القصه و طرف ته چې د بني ثعلبه د قبیلو ځای وو ولېږل چې دغه ډلې مشر او قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه. بني ثعلبه هغه قبیله ده چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد د کفارو سره ګډون کړی وو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې د هجوم او حمله د پاره څوک ورولېږي، دغه 10 نفریزه ډله د معلوماتو د پاره ولېږل چې هلته وګوري چې بني ثعلبه د جنگ د پاره آمادګي لري کیا. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راوړي. نو دغه 10 نفر د معلوماتو د پاره و القصه د بني ثعلبه پر طرف رهیس و. څرنګه چې بني ثعلبه د خندق په غزا کې د کفارو په ملګرتیا ګډون کړی وو او په دې خبر و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د جزا ورکولو حمله شروع شوې دي، نو یې ډېر احتیاط کاوه او د معلوماتو د پاره به تر ډیرو لرو ځایو پورې نفر لېږل.
خو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او د ملګرو دا فکر نه کاوه چې د دوی نه پر دي دون لري راووزي. نو په بیغمه زړه رهیوه ول چې ورنږدې سو بیا به احتیاط کوو. هلته د بنو ثعلبه د قبیلې څخه 100 نفره د معلوماتو د پاره راوتلی و او په دغه لسو نفرو مسلمانانو خبر سو. نو یې کمین ورته ونیوي او په بے خبرتیا کې حمله پر وکړه. حتی څوک وایي چې دوی بدسوه هغه حمله پر وکړه او مسلمانان یې ټول شهیدان کړه بیل محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ څخه چې هغه هم زخمی شوی وو. د کفارو دا خیال سو چې دی هم وجل شوی دی ځکه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د وجل شو کسانو سره ځان پر مرګ واچاوه. کفار راغله مړی سره واړول ټول مړو. حتی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هم په پښه ووهه خو د حرکت نه کاوه. که څه هم دی ژوندی وو ځان یې پر مرګ واچاوه. نو کفارو د دوی سامانونه واخیسته او لاړ. دغه لس نفریزه ډله بیل محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ څخه ټول شهیدان سو. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ پروت دی او سترګې نه خلاصوي. ځکه وايي که سترګې خلاص کم شاید یو د کفارو څخه دلته ولاړ وي او پوسي چې زه ژوندی نو یې سترګې پټې کړې دي او ځان یې پر مرګ اچولی دی. ډېره موده پر دغه حال پاته و څو یو کړپی یې واورېدی. پوسو چې یو نفر راغلی او د شهیدانو په مابین کې ګرځي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هغه د مرګ پر حال ځان اچولی دی. دغه سړی چې د وجل سو کسانو په مابین کې ګرځي پوسو چې وجل سوي کسان مسلمانان دي او دای په خپل هم مسلمان. الله جل جلاله دا مقدره کړی و چې دغه سړی به پر دغه وخت پر دغه ځای تیریږي. کوم وخت چې دغه سړی پوسو چې وجل سوي کسان مسلمانان دي نو یې د ځان سره وویل انا لله و انا الیه راجعون. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ چې دغه سړی څخه دغه جمله واورېده پوسو چې دا سړی هم مسلمان دی. نو ویل سړی زه ژوندی یم. هغه سړی هم دای راپورته کی او هلته د زخمو یو څه علاج وروکي او بیا یې مدینه منورې ته راوستي. دلته نور علاج هم وسو او جوړ. دریم د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ سریه. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کال د ربیع الاخر په میاشت کې یو 40 نفریزه ډله د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ په مشري و دغه ذل قصته چې د بنی ثعلبه قبیله هلته اوسېده ولېږل. سره د دې چې بنو ثعلبه ویش او بیدار و پوره احتیاط کاوه مګر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې د شپې به تکاوه سحر د شپې سره نابو بر حمله پر وکړه. که څه هم حمله د هغو په بے خبرتیا کې و بیا هم هغو وکولای سوای چې د غرو وسرو ته ځنی وتښتي. مسلمانانو فقط یو نفر په اسارت ونیوي او د هغه نورو سامانونه او شانه په غنیمت ځنی راوړ. دا یو جزا و چې د بنی ثعلبه او قبیله ته ورکول سو او هغه نفر چې بندي نیولې وو مسلمان سو او پرې شاو. څلرم وجممت د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ سریه. د هجرت د شپږم کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ یو ډله وجممت چې د بنی سلیم قبیله هلته اوسېده ولېږل. بنی سلیم هغه څوک دي چې په احزاب کې د مسلمانانو پر ضد په 200 نفرو ګډون او اشتراک کړی وو. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته د ادب او جزا ورکولو د پاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ یو ټولي ولېږل. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په دغه حمله کې د مزینه د قبیله څخه یو شذ ونیول چې حلیمه ورته ویل کېده. دغه شذ د بنی سلیم د حیواناتو ځای وروښاوه چې په هغه ځای کې مسلمانانو ته د کفارو اوشان او پسونه پلاس ورغله او هلته یې ځینې کفار اسیر ونیول او پاته نور یې وتښتېده. مسلمانانو د غنیمت حیوانات او بندیان مدینه منورې ته راوسته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وهغه شذته چې د مسلمانانو راهنمایي کړې و د دې ځان او د دې میړه او د دې مال وروبخښل. دا ټول حمله پر هغه قبیلو کیږي چې د مسلمانانو پر ضد یې د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی وو. پنځم
وعیس ته د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ سریه د هجرت د شپږم کال د جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 100 نفریزه ډله جوړ کړه چې دغه ټولي مشر او قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ او دغه ټولي د عیس پر طرف ولېږل چې هلته د قریشو پر یو قافله حمله وکړي چې دغه حمله ته حمله العیس ویل کیږي. عیس د یو ځای نوم دی چې په شمال غرب کې د مدینه منورې واقع دی. عیس به بیا هم په یو بل خوندوره قصه کې درته ذکر سي. عیس د مدینه منورې په شمال غرب کې یو منطقه ده چې د مدینه منورې څخه 4 منزله لري ده. عیس یو غرنی منطقه ده چې دغه غرونه ډیر غارونه او ډیر درختي لري. مقصد داسې ځای دی چې دغه غارو او درختو په سبب کڅوک وغواړي چې دلته پټ سي شپټېدلای سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډله چې 100 نفر او ټول هم سپاره و د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ و دغه منطقه ته ولېږل چې د قریشو د یوې قافلې مخه ونیسي. ځکه د مسلمانانو اصلي او اساسي دشمنان قریش دي او دغه قافلې مشر ابو العاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د زینب رضی الله تعالی عنها میړو چې تر اوسه پر هغه خپل شرک پاتو او د ابو العاص سره د زینب واده تر بعثت د مخه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په غشتنه سوی. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت وسو خدیجه رضی الله تعالی عنها او ټول لونو یې ایمان راوړي او مسلمانان شوه. خو ابو العاص پر هغه خپل شرک پاتس او د بدر په غزا کې د مسلمانانو سره د جنگ لپاره د کفارو په لشکر کې راووتی او بیا د بدر په بنجانو کې ونیول شو. څنګه چې بنجان په فدیه خلاصېده نو زینب رضی الله عنها چې په مکه مکرمه کې و د خپل میړه د خلاصولو لپاره مال او د خپل مور خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه امیل چې ودیته ورکړی وو راولېږل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیل په لیدلو سره خدیجه رضی الله عنها ورپیاس و. نو یې ابو العاص بل فدیه الکی. ابو العاص هم دغه نیکی په مقابل کې زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت اجازه ورکړه چې خپل پلار ته ولاړ شي چې دغه قصه مې د بدر په غزا کې په تفصیل سره درته بیان کړې ده. نو اوس زینب رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې د خپل پلار صلی الله علیه وسلم سره ژوند کوي. هلته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ په دغه ځای کې چې ډیر غارونه او درخت پکښې و کمن ونیوي. کوم وخت چې د قریشو قافله را ورسېده نو یې حمله پر وکړه او ټوله قافله په غنیمت واخیسته. هر څه چې پکښې و مالونه او شان او ټول هغه کسان چې په دغه قافله کې و هغه ټوله بنجان ونیول. بل ابو العاص څخه چې هغه په چیرته ځان ځنې خلاص کړي او مخ پر مدینه منوره رهیسو. خیر قافله او د هغې سره نیول سوي بنجان مدینه منورې ته راوستل شو او د پخوانی عادت سره سم ټول بنجان د مسجد د دروازې سره وتړل شو. ابو العاص هم په دغه شپه په پټه د زینب رضی الله تعالی عنها چې د شذ ده کور ته ورغلی. دروازه یې وټکول. دغه خوا ورته وویل څوک یې؟ د ویل ابو العاص. شذ ده د خپل خاوند پر اتک سره ډېر خوشاله شو. د دې دا خیال شو چې سړی مسلمان شوی دی او راغلی. خو ابو العاص کیسه ورته وکړه. د دې څخه یې وغوښته چې ماته جوار او امان راک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغواړه چې د قافلې مالونه بیرته ماته راکړي. کوم وخت چې خلق د سهار د لمانځه د پاره سره راټول شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه اول تکبیر ووایه مسلمانانو هم په لمانځه شروع وکړه. په دغه وخت کې د یوې ښځې غږ واورېدل شو چې ویل و ابو العاص ته مې جوار ورکړی دی. دا ښځه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها و چې خپل خاوند ته جوار او امان ورکړي. اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله و جواب یې نسوای ورکولای. کوم وخت چې د لمانځه څخه فارغ شو نو یې مسلمانانو ته وکتل او ویل تاسو هم هغه واورید چې ما واورید؟ مسلمانانو ویل هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل
والله نه په خبر وم نه چا راته ویلي وه. دا کار زما په بې خبرتیا کې پیښ شو او اوس خبره ستاسې په اختیار ده. هر قسم چې مو خوښه وي هغسې وکړئ. اختیار یې هغه مسلمانانو ته پرېښوئ چې قافلې ته وتلي وه. هغو ویل یا رسول الله اکرام یې کوو، عزت یې کوو، ټوله بندیان ایله کوو او مالونه یې هم بیرته ورکوو. نو یې ابوالعاص د زینب رضی الله تعالی عنها د عزت او جوار په سبب پرېښاوه او د خپل شخصي مالونه یې ورکړه. څرنګه چې د ابوالعاص سره په قافله کې نور امانت مالونه هم ورسره وه، هغه یې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیشۍ او قرابت په سبب ورپرېښول. نو اوس د ابوالعاص د عزت په سبب د قافلې ټول بندیان پرېښول سوه، مالونه ورکول سوه. ابوالعاص چې دغه ښه معامله او نیکي ولیده، د مسلمانانو لمونځ یې ولیدی، قرآن مجید یې واورېدی، دا ټولو تاثیر پر وکړ، مګر مسلمان نسو. نو خپل مالونه او امانتونه یې ورسره واخیسته او مکې مکرمې ته ولاړی. هلته یې امانت مالونه و خپلو مالکانو او خاوندانو ته ورکړه. هر نفر ته یې هغه خپل شی پوره ورساوه او بیا یې ټول هغه خلق سره راټول کړه چې د ده سره یې مالونه وه. او ځینې ویې پوښتل چې آیا ما خپلې غاړې خلاصې کړې؟ د چا خو به شی نه وي را سره پاته. هغو ویل هو، مالونه مو پوره را ورسېده، خدای دې خیر درکړي. رښتیا هم امین، صادقه او باوفا سړی. نو ابوالعاص وویل مګر زه شاهدي ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما نه غوښته چې خپل ایمان او اسلام په مدینه کې ښکاره کړم، ځکه بیا به تاسې ویلی چې زموږ مالونه یې یوړه او د دغه مالو په سبب مسلمان سو. نو ما دا بهتره ولیده چې ستاسې امانتونه درکم او بیا د خپل اسلام اظهار وکم. بیا نو ابوالعاص مدینه منورې ته په هجرت لاړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زینب رضی الله تعالی عنها چې د ابوالعاص ښځه وه په هغه اوله نکاح سره ورسره کړه، ځکه تر دغه وخته هغه آیات شریف نو نازل سوی چې د مسلمانو ښځو نکاح یې د کفارو سره حرامول. بیا هم دغه جزایي حمله پر هغه قبیلو شروع وې چې د خندق په غزا کې یې اشتراک کړی و. څرنګه چې دغه حمله کوچنی حمله وې، کم خاص واقعات نه دي پکښې پېښ شوي، نو ذکر کولو ته ضرورت نه وینم. د بني مستلق غزا د هجرت د 6م کال د شعبان میاشت را ورسېده. په دغه میاشت کې هغه لو غزا چې د بني المستلق غزا ورته ویل کېږي پیښه شوه. که څه هم دغه غزا د عسکري لحاظه برداره او اوږده غزا نه وه، مګر په دې غزا کې داسې وقایع پیښ شوه چې په اسلامي ټولنه کې شور او غوغا جوړه کړه. منافقین پکښې رسوا سوه. په دې غزا کې تعزیري حدود مشروع سوه، یعنی پر ځینو ګناه کوونکو په درو سره وهل مشروع سوه. دغه غزا و اسلامي ټولنې ته صفا او کرامت راوړي. دغه غزا و مسلمانانو ته عفت او د نفس پاکي راوړه. دغه غزا د تاریخ او سیرت علما غزوة العجائب بولي، ځکه په دغه غزا کې عجبه او نادره حادثه او واقعې پیښې شوې دي. او هغه غزا په دې ډول سره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې حارث ابن ابي ضرار چې د بني مستلق د قبیلې رئیس وو، پر خپل قوم او د عربو پر نورو قبیلو ګرځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره خلق سره راټولوي، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر د تحقیق لپاره بریده ابن الحسیب الاسلمي رضی الله تعالی عنه ولېږي چې دغه خبر صحیح معلومات وکړي. بریده رضی الله تعالی عنه و بني مستلق ته ورغلی او هلته په خپل د حارث ابن ابي ضرار سره ولیده او خبرې ورسره وکړه. بریده رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منورې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حالاتو خبر کړي چې هو د حارث د حمله اراده ده. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حارث د حمله خبر یقیني سو، نو یې ډېر ژر لشکر سره راټول کړي چې دغه لشکر مشرتوب په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه.
اوس چې د شعبان د میاشتې 2 ورځې پاتې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق پر طرف حرکت وکړ. خو په دې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه منافقین هم وته چې تر دغه د مخه په هیڅ غزا کې نه ورسره وتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لشکر کې د مهاجرینو بیرغ و حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د انصار بیرغ و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د مسلمانانو لشکر د بني مستلق پر طرف رهیسو. څنګه چې بني مستلق هم د جنگ او حمله د پاره ځانونه تیارول نو خود د معلوماتو د پاره شاوخوا نفر هم لېږل چې د اسلامي لشکر خبر ورته راوړي. مسلمانانو دغه د بني مستلق جاسوس ونیوي او وی وشي. کوم وخت چې حارث ابن ابي ضرار او د سره ورسره ملګرو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ او د دوی د جاسوس د وجل کېدو خبر ورسېدی ډیر زیات و بیرېده او د هغه نور قبیلو عرب چې د سره ملګری سوي و ځینې جلاس و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکره سره و مريسع ته ورسېدی. مريسع د بني مستلق د ابو څخه یو ابوه چې په قدید کې د ساحل و طرف ته وي او دلته واړو. د کفارو لشکر هم راغلی دلته واړو. دواړه لشکره د جنگ د پاره تیار او آماده دي. د مخه تر جنگ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و میدان ته وروته او کفارو ته ورنار کړه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایست. خپل ویني مو وساتي، خپل قربان او دوستان مو وساتي، خپل مالونه مو وساتي. یعنی مسلمانان سي زموږ د حمله څخه خلاص یاست. خو هغه د کلمې د ویلو څخه انکار وکړي. بیا د دوه لشکرو په مابین کې په غوښو وشتل شروع شو. پس له هغه څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځای حمله او هجوم امر وکړي. د جنگ په اولو دقیقو کې د بني مستلق د مشرانو څخه 10 نفر ووژل شو او بیرغ هم ولوېدی. کفارو چې دا حال ولیدي په تسلیمېدو یې شروع وکړه. په یو وار ټول تسلیم شو. نو د بني مستلق ټوله قبیله مسلمانانو په غنیمت واخیسته. ټول مالونه، ټول شذ، ټول اولادونه یې په غنیمت واخیستل شو. هغه هم په یو حمله. ټول جنگ تر 2 دقیقو زیات نسو. سبحان الله. واقعي مسلمانانو ته دغه آسانتیاوي پیښیږي. نو خود شذ د منځانو په شکل، هلوکان د مریانو په شکل پر مسلمانانو وویشل شو. کیسه وجده ده. مقصد دا چې د بندیانو په جمله کې جویریه چې د بني مستلق د قبیله د رئیس حارث ابن ابي ضرار لور د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ په حصہ کې ورسېده او ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته وویل کدوغه مال راکه زید آزادوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مال و ثابت رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي او هغه هم آزاد کړ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جویریه و اسلام ته دعوت کړ او دې هم بیل ځنده اسلام قبول کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړ. کوم وخت چې دا ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه شو، صحابه کرام ژغ وکړي ول دغه بنجان چې زموږ سره دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان دي او دا نشایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشان زموږ سره بنجان یا مریان وي. نو یې ټول بني مستلق آزاد او الکړه او هغه هم ایمان راوړي. حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها وایي هیڅ داسې شذ نه پیژنم چې د هغه برکت پر خپل قوم تر جویریه ډیر وي. ځکه د دې په اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې په نکاح د دې ټول اهل او قبیله آزاد او پریښول شو. بیا یو چا د جویریه رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څنګه ژر اسلام قبول کړئ، حال دا چې تاسو ټول قوم د مسلمانانو سره بندیان ول او اوس دغه و چې جنگ خلاص و. دی رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته وویل تر دغه جنگ 3 ورځې د مخه ما خوب ولیدی چې پوره او کامل سپوږمۍ ورونو د 14 سپوږمۍ یا هغه سپوږمۍ چې پوره وي په عربي کې بدر ورته وایي
نو جویریه رضی الله تعالی عنها ویل ما 3 ورځې مخکې خوب ولیدی چې بدر یعنی پوره سپوږمۍ د مدینې منورې څخه راپورته سي په هوا په اسمان کې را رهوي څو راسي زما په غیږ کې ولويږي نو ما د هغه خوب ترجمه په محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه ما ویل دغه هدایت او لارښوونکی دی چې ما ته راځي نو اصلا اسلام د دې زړه ته د الله جل جلاله د طرفه داخل شوی وو دا د ام المؤمنین جویریه رضی الله تعالی عنها د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې د نکاح او د دې د عزت په سبب د دې د قوم د آزادېدو قصه و اوس چې جنگ خلاص د بني مستلق بندیان آزاد شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم برته د مدینه منورې و طرف ته رهیسو پلار کې ډېرې لوی واقعې پیښ شوې څنګه چې دغه واقعو د پیښېدو سبب رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي او د ملګری و نو دا لازمه ده چې اول په اسلامي ټولنه کې دغه منافقینو یو څه افعال او کردار بیان کړم د بني مستلق تر غزا د مخه د منافقانو رول ورون موږ مخکې په تکرار سره ویلي دي چې عبد الله ابن ابي د اسلام او مسلمانانو سره حسد او عناد درلودي خاصتا دغه عناد یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات وو ځکه د اوس او خزرج قبیلو داسې اتفاق کړی وو چې دی دغه قبیلو پاچا وګرځوي حتی د تاج د پاره ملغلري او مریانی جوړ کړی وي چې په دغه وخت کې مدینه منورې ته اسلام راغلی او اسلام دوی د دې څخه راوګرځول چې د ابي د زوی متابعت وکړي نو د ابي زوی دا فکر کاوه چې د پاچاهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنی واخسته دغه عناد او حسد د هجرت د شروع څخه معلوم او ښکاراو د مخه تر دې د عناد ښکاراو چې دوی په اسلام سره تظاهر او ښکاروالي وکړي او پس د هغه ښکاراو چې دوی په ظاهر مسلمان سو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر یو بوده سپور وو غوښته چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض وو او پښتني ته ورسي پلار کې پر یو داسې مجلس ورغلی چې هلته د ابي زوی هم ناست وو د ابي زوی پزه ونیول او ول پر موږ دوړي مکوي او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه مجلس ته قران مجید تلاوت کوي د ابي زوی ویل په کور کې د کښینه زموږ مجلس وته مرزه دغه حدیث شریف روایت امام بخاری او امام مسلم کوي دغه عمل یې د مخ تر هغه و چې په اسلام سره تظاهر وکړي او کم وخت چې پس له بدر په اسلام سره تظاهر وکړي بیا هم د همیش لپاره د الله او رسول الله او مسلمانانو لوی دشمنو ټول هم او غم ټول چرت او فکر یې داو چې اسلامي ټولنه څنګه سره وپاشي مسلمانان څنګه سره متفرق او جلاک او د اسلام کلمه څنګه کښته او ذلیل کی د اسلام د دشمنانو سره دوستی کوله تاسو ولیده چې د بنی قینقاع د يهودو په مسله کې څنګه مداخله وکړه تاسو ولیدي چې د احد په غزا کې څونه غدر او خیانت وکړي مسلمانان په خپل مابین کې سره متفرق کول او غوښته چې په دوی کې بیره او ګډوډي راولي دغه منافق د مسلمانانو د خطایستلو د پاره د مکرو او چمو څخه یو داو پس له هغه څخه چې د په اسلام سره تظاهر کاوه د هر جمعې په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره کښینستی اول به د ابي زوی ولارسو او ویل به دغه ستاسو په مابین کې رسول الله دی الله عز وجل په دسر مکرمه او معززه کړاس کومک او نصرت کوي خبرې اوري او اطاعت کوي بیا به کښینستی ورسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبه ویلو د پاره ولارسو خود دغه به شرمۍ او سپینسترګۍ ته وګوري په هغه جمعه چې پس له احد و سره د دې چې هغه لوی غدر او خیانت هم کړی وو بیا ولارسو غواړي چې هغه خپل په خواني خبره وکړي خو مسلمانانو تر کالو ونیوي او ول کښینه اې د الله دشمنه تا هغه کارونه وکړه چې ودی کړه ته دغه خبرو لایق نه یې د ابي زوی د خلق تر اوجو اوشتي او د مسجد وزي
د ځان سره وایي کومه د شر خبره خو به مې نه وي کړې، ما د د ملاتړ خبرې کولې. د مسجد په دروازه کې د انصارو یو سړی په مخه ورغلی. د ابی زوی ته ویل ویلک ورسه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت طلب درته وکړي. د ویل والله نه غواړم چې ماته د مغفرت دعا وکړي. د غرنګ د ابی زوی د مسلمانانو پر ضد د بني نظیر د يهودو سره اتصالات او ارتباط درلوده. دی وو چې هغه ته ویل ټنګ او ثابت ودرېږي، که تاسو د مدینې منورې څخه وایستل سواست موږ هم در سره وځو، او که تاسو سره مسلمانانو جنگ کاوه موږ تاسو کومک کوو. د احزاب په غزا کې د او د ملګرو هغه کارونه کول چې د مسلمانانو په زړه کې بیره او وارخطایي پیدا کړي، هغه چې الله عزوجل په سورة الاحزاب کې د دوی د نفاق حالات بیانوي او فرمایي وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یعنی هغه وخت در پیاد ک چې منافقانو او هغو کسانو چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وو ویل څه ویل الله او د الله رسول زموږ سره د روم، فارس او یمن د فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. چې پوره ترجمه او قصه د خندق په غزا کې درته بیان شو، ترڅو چې الله جل جلاله په فرمایي يحسبون الاحزاب لن يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. یعنی دغه منافقان د کفارو پر لشکرو ګمان کوي چې په ماته او شکست سره نه دي تللي، او کچیر بیا د کفارو لشکر د جنگ د پاره راسي نو دغه منافقانو دا خوښه ده چې دوی د شار څخه لري د اعرابو په کلو کې و اوسېږي، او هلته یا د هغه ځای څخه ستاسو د حال او احوال پوښتنه کوي. او کچیر دغه منافقان په تاسو کې وای نو جنگ به نه وای کړی مګر ډېر لږ، هغه هم د ریا د پاره. الله جل جلاله د منافقانو د زړه حال ښکارا کوي او فرمایي دغه د کفارو لشکري چې د خندق د غزا څخه ناکام ولاړه مګر دغه بیریدونکو منافقان لا تر اوسه هم نه دي متيقن چې کفارو ماته وخوړه او لاړه، او کفرزن د کفارو لشکري بیرته راسي او پر مسلمانانو حمله وکي نو د منافقانو دا ارزو او تمنا ده چې د جنگ تر ختمېدو پورې بالکل د شار څخه ووزي او یو لري کلی ته ولاړ شي، او هلته د جنگ د حالاتو معلومات د تلونکو او راتلونکو خلقو څخه کوي چې د مسلمانانو څه حال دي او جنگ وکم ځای ته ورسېدي. دغه منافقان د خلیه په خبرو او پشکاره سره ستاسي خیر غشتن کړي، خو په جنگ او د خندق په کندلو کې ډیر کار نه کوي، صرف د مجبوریت په سبب او د ریا د پاره په جنگ کې لږ حصہ اخلي. ورونو د کفارو او منافقینو دغه راتلونکي د سیسو ته شمو توجه سي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه څخه تر اوسه پورې د اسلام د دشمنانو د طرفه دغه رویه او طریقه عملي کیږي. د اسلام دشمنان که يهود و که منافقین و که مشرکان و په دې شپو هده او نن ورځ هم شپو هيږي چې د اسلام کامیابی د اقتصاد په قوت سره نه ده، د اسلحه او د لشکرو د ډیروالي په سبب سره نه ده، بلکې د دوی کامیابی د دوی د دین، د دوی د اخلاقو، د دوی د هغه قوانینو په سبب ده چې اسلامی ټولنه او افراد یې لري. کفار په هده او په هيږي چې دغه فیض او نور دغه کامیابی او سرلوړی منبع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او هغه علیه الصلاة والسلام دغه صفاتو د پاره مثل اعلی دی. نو کفارو ته پس له دغه 5 کلو اوږدو جنگو څخه دا ور معلومه شو چې د اسلام پر دین او مسلمانانو د اسلحه په استعمال سره نسو کامیاب کېدلای، نو یدا پر ځان لازم کړه چې دغه دین پر ضد به په اعلامي او تبلیغاتي جنگیږو، دغه دین اخلاق او احکام بغندو
او د ټولو په مقدمه کې به زموږ د تبلیغاتو اول هدف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت وي. څرنګه چې منافقان د مسلمانانو په صفو کې دریم صفو او بل دا چې دوی په مدینه منوره کې اوسېده او دوی و چې همیشه د مسلمانانو سره په تماس کې و، نو دوی کولای شوای چې په هر وخت کې د مسلمانانو مشاعر او احساساتو ته حرکت او تغییر ورکړي. نو ځکه دغه تبلیغاتي وظیفه د مدینه منورې منافقانو پر غاړه اخیستې و چې د دوی په سر او مقدمه کې د ابی زوی عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق و او د دوی دغه تبلیغاتي جنبه د احزاب تر غزا وروسته په روښانه شکل سره ښکاره شوه او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره پس له هغه څخه واده وکړي چې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه طلاق کړه. په جاهلیت کې د عربو دا تقلیدي قانون وو چې هر هغه څوک چې دوی به په زویواله سره ونیوي هغه به داسې سو لکه د دوی د ملا او نسل زوی. د دوی په تقلیدي قانون دغه زوی شزه پر هغه چا حرامه و چې دایې په زویواله سره نیولې وو. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه، منافقینو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد د شرپارولو د پاره د دوی په باطل ګمان دوه اعتراض پیدا شو. اول دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځمه زوجه و او دوی به ویل قرآن مجید تر څلورو ښځو زیات اجازه نه ده کړې، نو دا کار څنګه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته صحیح او جائز دی. دوهم، زینب رضی الله عنها د هغه چا ښځه و چې د علیه الصلاة والسلام په زویوالي سره نیولې وو، نو د خپل زوی د ښځې سره نکاح کول اکبر الکبائر ګناه ده. البته دا د عربو د جاهلیت په تقلیدي قانون کې، نو یا په دغه موضوعاتو کې تبلیغاتو ته زور ورکړي او په دغه باره کې قصې او نقلونه جوړ کړه او دغه جوړ شوي تبلیغات په دونه جوش او شور سره نشر کړه چې متاسفانه نن ورځ هم د هغو آثار په ځینو کتابو او خلقو کې پاتې دي او دغه تبلیغاتو د ضعیف الایمان مسلمانانو په زړه کې قوي اثر وکړي، ترڅو چې په دې باره کې د قرآن مجید ښکارا او روښانه آیاتونه نازل شوه چې په هغو کې دغه قلبي امراض علاج وو او دغه تبلیغاتو پر پراخوالي او ډیروالي دا دلالت کوي چې الله جل جلاله د سورة الاحزاب په شروع کې څو آیات دغه تبلیغاتو د ردولو لپاره نازل کړه او د سورة الاحزاب شروع په دې الهي قول سره وسوه چې فرمایي: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. يعني اے نبی محمد صلی الله علیه وسلم یوازې د الله جل جلاله څخه بیریږه او د کافرانو او منافقانو حکم ممنه، بشک چې الله عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. ورونو، نن ورځ هم د ابی د زوی غوندي منافقان د اسلام دشمنان او ضعیف الایمان مسلمانان سته چې عیناً هغه د ابی د زوی خبري تکراروي او بیانوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک ذات قسم قسم ناوړه تورونه لګوي. آیا د ابی د زوی دغه خبرو د اسلام مخه ونیول او که په ټوله تاریخ کې د منافقانو او د اسلام د دشمنانو خبرو د اسلام مخه نیولې ده؟ خو افسوس د هغه کم عقله او ضعیف الایمان مسلمانانو پر حال دی چې دغه خبرو تر تاثیر لاندې کیږي او خپل آخرت ته بې له کومې دنیوي فایدې تاوان رسوي او ځان د دوزخ وکندو ته ور اچوي. هو، هلته داسې کسان شته چې دغه خبرو په بیانولو سره په میلیونو ډالر اخلي، لکه سلمان رشدي یا د ډنمارک احمق یا نور د دوی امثال. هغه خو اصلا کافران دي، د ابی د زوی اولاده ده، خو د مسلمانانو پر څه چې خپل عقیده په خپل خرابوي او د دوزخ پر طرف په خپل خوښه ورزغلي. ورونو، دا د منافقانو هغه رول او عمل ته یو اشاره و چې دوی د بنی مستلق تر غزا د مخه لوباوه او عمل کاوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی عمل په صبر، نرمي او تلطف سره زغامه او پرځان تیراوه
عام مسلمانانو د دوی د شر څخه ځانونه ساتل یا د دوی آزارونه په صبر سره زغمل، ځکه مسلمانانو منافقان د هغو پر رسوا او بے شرم عمل سره پیژندلی و چې هر وار به داسې عمل ځنې پیښ شو چې په هغه سره به رسوا او شرمنده شو، لکه الله عز وجل چې د سورة التوبه په 126 نمبر آیات کې فرمایي: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. یعنی آیا دغه منافقان نګوري او فکر نکوي چې دوی په هر کال کې یو یا دوه واره په قسم قسم مصیبتو مبتلا کیږي، خو دوی د خپل نفاق څخه نه توبه کوي او نه دوی په دغه ابتلا سره پند اخلي. ورونو، دا خو د منافقانو هغه اعمال او کارونه و چې د بني مستلق تر غزا د مخه کول. اوس راسي چې د بني مستلق په غزا کې د منافقانو رول او عمل واو. اوس چې د بني مستلق غزا سو او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووتل، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکارا کوي چې د سورة التوبه په 23 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. یعنی که دغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي نو تاسو ته به هیڅ شی نه کی زیات بل فساد خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسو په مابین کې چابوکی وکي په چغلیو او نور بدوی سره، حال دا چې دوی بستاسو لپاره فتنه او بدی غواړي. نو منافقینو د بنی مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشه د عملي کولو لپاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړ. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتون کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.